د چمن پرلت څخه تازه او مهم خبره ده چې په چمن پرلت کې تازه څه روان دي. جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د چمن پرلتوالو د پاکستاني ځواکونو د ډزو وروسته د چمن ښار او کوټې چمن لاره تړلې ده. تېره ورځ د پاکستاني ځواکونو له لوري د چمن پر پرلتوالو ډزې وشوې چې له امله یو کس ووژل شو او نږدې 20 کسان ټپیان شول. سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته پرون ویلي وو چې 6 کسان وژل شوي دي او تر 10 زیات ټپیان دي، خو وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې یو کس وژل شوی دی. د چمن ځایي اوسېدونکو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته وویل چې د محمد ایوب په نوم هغه اعتراض کوونکی چې تېره ورځ د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی وو نن خاورو ته وسپارل شو. خو د چمن پرلتوال وایي د چمن ځایي حکومتي چارواکو پر هغه ځواکونو د قضیې د ثبتېدو څخه انکار کړی چې په ډزو کې یو تن وژل شوی او نږدې 20 کسان نور ټپیان شوي دي. د چمن پرلتوالو د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې د وژل شوي کس جنازه تېره شپه د اعتراض په ډول د پاکستاني ځواکونو د یو مرکز مخې ته ایښې وه. د چمن پرلت ویان محمد صادق اڅکزی وایي د پاکستاني ځواکونو لوري پر پرلت له برید وروسته یې اوس په چمن ښار کې کاربندیز او د چمن کوټې لویه لاره تړلې ده. په چمن کې د 13 اکتوبر له 21 له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت د جبري کېدو خلاف د پرلت پیل شوی دی. نږدې تر دې مهاله د پاکستان حکومت او پرلتوال دواړه لوري له خپلې پرېکړې او غوښتنو نه دي په شا شوي او د سپین بولدک چمن لاره له پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ لپاره بنده ده. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې ډول سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.